کوم چې ډېر نور افغان بنسټونه یا نړیوال غیر دولتي سازمانونه یا د ملګرو ملتونو ادارې نشي کولی. په دې کې هغه څه شامل دي چې زه به یې د افغاني سرې میاشتې خورا مهم پروګرامونه په توګه تشریح کړم، لکه مرستون، د زړه د سوري ماشومانو ملاتړ پروګرام. So esteemed guests, Red Cross Red Crescent Movement colleagues, trends show that ARCS will continue to be busy delivering life-saving humanitarian assistance alongside development programs. For this, ARCS requires support from its partners more than ever before. قدرمنو مېلمنو، د سره سرې میاشتې د غورځنګ همکارانو د افغاني سرې میاشتې په پرمختیایي پروګرامونو ترڅنګ د ژوند ژغورنې بشري مرستو پرسولو بوخت وي. د دې لپاره د افغاني سرې میاشتې د پخوا په پرتله ډېر د خپلو شریکانو ملاتړ ته اړتیا لري. The people of Afghanistan, the authorities and international partners to continue alleviating human suffering wherever it is found across Afghanistan, to continue delivering services to as many people as it can, whenever it can, and as much as it can. لکه څنګه چې موږ د ځانګړي اونۍ پیل کوو، زه د افغانستان په خلکو، چارواکو او نړیوالو شریکانو غږ کوم چې په سخاوت سره ځواب ووایي او د افغاني سرې میاشتې مرسته وکړي. دا به د افغاني سرې میاشتې مرسته